درنو لیدونکو ستړي مشئ راپورونه وایي چې طالب ډلې د هیواد شمال ته د تاجکستان او ازبکستان پولو ته 10,000 وسلوال لیږي. د روسیې د انټرپاکس خبري رسنۍ د راپور له مخې د طالب ډلې لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون د دوانۍ پر ورځ وویل چې 10,000 وسلوال به هغو ولایتونو ته ولیږي چې له تاجکستان او ازبکستان سره پوله لري. د ډیره کله د ناټو او امریکا په موډرنو وسلو او توکو سنبال 10,000 وسلوال د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته لیږل کیږي چې د هر ډول پوځي ګام لپاره تدابیر ونیسي. فصیح الدین دا هم وویل چې په لنډ وخت کې به جنگي الوتکې هم د وسلوالو د ملاتړ لپاره چمتو شي. بلخ ولایت له ازبکستان سره پوله لري او له تاجکستان سره بیا بدخشان، تخار او کندوز ولایتونه پوله لري. د طالب ډلې چارواکي اندېښنه لري چې کیدای شي د طالب ډلې وسلوال بډوالان یا مخالفان چې ځان د ملي ټینګاو یا مقاومت ډله بولي او ډیری غړي په تاجکستان کې دیره شوي د هوا له تودېدو وروسته په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې بریدونه پیل کړي. ښکاره طالب ډله د ترکمنستان او ایران له لورو افغانستان ته د ناامنیو د غځېدو اندېښنه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان ټوله شتمني دی له افغانستان سره د مرستو لپاره ایله کړل شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین په ټویټ استولو کې ویلي چې افغانان له ناوړه وټهیز یا اقتصادي وضعیت سره مخ دي. هغه ډیره کړې د نړیوالو په ازاده چې ځان ډاډه کړي چې په افغانستان کې وټهیز زوړ یا اقتصادي سقوط نه رامنځته کیږي او دغه هیواد شتمني د بېوزلۍ او وټهیزي یا اقتصادي ځوړتیا د مخنیوي لپاره کارول کیږي. مارتین وایي چې افغانان دمګړی د ناوړه وټهیز اکار یا اقتصادي وضعیت له امله له سخت اکر یا حالت سره مخ دي او د ټولو په ازاده چې دغه هیواد له وټهیز زوړ یا اقتصادي سقوط وژغوري. تر دې وړاندې ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم د افغان شتمنۍ د ویشل کېدو په تړاو د بایډن پریکړه غندلې او د هغې د بیرته اخیستلو غوښتنه یې کړې ده. چین وایي امریکا د افغانستان د شتمنۍ د کنګل کولو، ویشلو او یا ګرځولو حق نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د جو بایډن پر وروستي ګام توند غبرګون ښودلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي خوا ویلي امریکا د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی خو د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد شتمني غلا کوي. د نوموړي په خبره امریکا په هیڅ وجه د افغانستان د وګړو شتمني نه کنګل کولی، نه یې ویشلی او نه یې هم ګرځولی شي. هغې ویلي امریکا ته پکار ده چې زر له خپل دریځه په شا شي ځکه دا د افغانستان د وګړو شتمني ده او دوی د ساتنې، کنټرول او لګولو د لارو چارو پازوال دي. چین تر دې وړاندې هم ویلي و چې د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کول نادویزه یا غیر قانوني هڅه ده او باید زر تر زره دغه شتمني ایله کړي. په واشنګټن کې افغان ډیپلوماټان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په واشنګټن کې د افغان استازولۍ کارمنان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي ځکه د دوی بانکي اکاونټونه تړل شوي او وټهیزو یا مالی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. همداراز د استازولۍ چارې هم ټکنۍ شوي دي او ځینو ډیپلوماټانو په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې ده خو دغه هیواد سم ځواب نه دی ورکړی. وروسته له هغه چې په کابل کې ولسواکه واکمني وشړېدله په ډیری هیوادونو کې ډیپلوماټیکي استازولۍ له ستونزو سره مخ شوې. په واشنګټن کې افغان استازولۍ بیا له هغو استازولیو ده چې تر ټولو ډیره له ستونزو سره مخ شوې ده او داسې راپورونه شته چې ښایي امریکا یې د تړلو پریکړه وکړي. په بدخشان کې د طالب ډلې د رسنیو او هڅو بیا کلتور مشر معیز الدین احمدي په دغې څانګه کې د یوې غونډې پر مهال د نیسا مبارز په نوم یوه ښځه د دې ولایت د ښځو د استازې په توګه ټاکلې او ورپېژندلې ده. د طالب ډلې چارواکي په دې غونډه کې ویلي چې ښځې د طالب ډلې په بېلابېلو برخو او آن پوځي برخه کې د اسلامي ارزښتونو له منلو سره کار کولی شي. نوموړي له ډیرو جزئیاتو پرته وویل چې طالب ډلې د ښځو لپاره یوه ځانګړې پته رامنځته کړې تر څو ښځې ورسره خپلې ستونزې له ځایي چارواکو سره ګډې کړي.
د بدخشان د ښځو د استازي په توګه ورپېژندل شوي نیسا مبارز پر ولسواکي واکمنۍ نیوکه وکړه چې ښځو ته یې د کار وارې نه وي رامنځته کړې او له دې کبله ډېرې ښځې په نشهیي توکو روږدې شوې. نوموړي روږدو ښځو ته پاملرنه خپل یو مهم لومړیتوب یاد کړ. دا لومړی ځل دی چې طالب ډله په ولایتي کچه یوه ښځه د ښځو د استازي په توګه ټاکي او د ښځو ستونزو ته د رسیدنې دنده ورسپاري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا ځل طالب ډله د وګړو په یرغمل نیونې تورنه کړې. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې برطانیا طالب ډله د دوی د 6 وګړو په یرغمل نیولو تورنه کړله. له دې سره هممهاله د امریکا د ملي امنیت شورا ویان ویلي چې د دوی یو هیوادوال هم طالب ډلې د تیر کال د دسمبر میاشتې په لومړیو ورځو کې نیولی دی. طالب ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې د طالب ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې یو شمېر بهرني نیول شوي وګړي یې بیرته خوشي کړي دي. مجاهد د دغو بهرنیو وګړو د نیولو لامل د هغوی د استوګنې په لاسوندونو کې د ستونزو شتوالی ښودلی و. کابل ته د ولسواکي واکمنۍ د یو لوړپوړي چارواکي عبدالسلام رحیمي بیرته ستنېدل او د طالب ډلې چارواکو سره یې لیدنې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي چې رحیمي د ګاونډي څارګرې څانګې په نغوته یا اشاره کابل ته راغلی او خپله پټه څېره یې په ډاګه کړې. هغه ویلي په خیر ګاونډی به زر د طالب ډلې د خپلو نورو مخپټو له څېرو هم پرده ایسته او دوی به د طالب ډلې سره ملګري کړي. امرالله صالح د رحیمي راستنېدو ته د خړو وګړو توررنګه کېدل ویلي او ټینګار یې کړی چې د څېرو داسې رنګ بدلول او طالب ډلې سره ملګري کېدل به پر اکار یا وضعیت هیڅ کوم اغیز ونه لري. یو شمېر وګړو بیا ویلي چې عبدالسلام رحیمي له پخوا څخه انجوګانې لرلې او د خپل کاروبار د پایښت لپاره بیرته راغلی. ځینو وګړو بیا د نوموړي د ستنېدو او ورڅخه د طالب ډلې د هرکلي ملاتړ کړی او هیله یې ښودلې چې نورو بهر ته تللو افغان سیاستوالو ته هم د ستنېدو او په ګډې واکمنۍ کې د ژوند او کار واره برابره شي. له دې سره د ولسمشر محمد اشرف غني ورور حشمت غني احمدزي ویلي چې د عبدالسلام رحیمي کابل ته ستنېدل له ولسمشر غني سره کوم تړاو نه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.